دغه بوډا اسماعیل خان یې سره ونیو دوه ولې دلته په دې ټنډه ونه وهه ولې خوشې کړ ولې جنایتکارانو ته دوی عفه وکړه دوی په تا سره هم وکستو په دوی رحم کوي دوی چې په حالت د تسلیمي کې ته ووژلې چې تسلیم سوی ویې وژلې چې له افغانستان نه وتلې په لاره کې ووځلې په لارو په کوڅو کې درپسې ګرځېدل هغه کسانو ته اوس د عفو اعلان کوي د معافي اعلان کوي آفرین د ستا په هغه مور چې شیدې یې درکړي دي چې دومره غټ زړه لري ته طالبه خو اوس یو ځل بیا درته وایم د افغانستان خلک له تا نه غوښتنه کوي چې دغه خلکو ته فرمان مه تجدیدوه فرمان قطع که فرمان بیرته واخله وګرځوه فرمان اعلان وکړه پې باندې پیسې کېده انعام پې کېده چې هر چا جنایتکار ونیو انعام ورکوم په دې کابل کې هم پټ پټ ګرځي سره په ولایاتو کې هم ګرځي سته دا ستونزه حلوي دا ستونزه ولې نه حلوي د افغانستان خلک څه غواړي د طالب نه درته ویلې چې یو جنایتکار یې بندي کړی ده سره په دې چې اوس یې نیولې ټول افغانستان ترې خوشحال ده زه خبر یم ټول خارج کې چې خلک دلته وزیر د عدلیې ته دعا کوي وایي خدای دې وکړي زده یې لرې نه کړي د وزارت زده یې وي چې دغسې دا نور هم راونیسي یو په بل بل چې بیلچې یې راغوښتې بیلچې راوړئ چې زه جنګ کوم چې موضع شکوم هغه بیلچې واخیستلې موټرونو ته یې جایونه جوړ کړل موټرونه یې پکې کښ کړي وو آیا دا خلک قابل د عفه دي آیا دا قابل د دې دي چې ته ورته ووایې چې راسه